السلام علیکم. زموږ په معاشره کې اکثر خلک تعلیم نه کوي، توجه نه ورکوي، ځکه چې هغو ته داسې ښکاري چې تعلیم مقصد چې کوم د هغه صرف یو جاب حاصلول دي، یو مزدوري، یو تنخواه اخیستل دي. حالانکه داسې نه ده. حقیقت د دې نه برعکس ده. د تعلیم په مقاصد کې یو مقصد جاب حاصل ضرور ده، یو ښه روزګار کو هغه ډېرې پیسې ګټلې که لږي، دا یو مقصد ده چې انسان یو ښه روزګار وګټي. خو د تعلیم اصل مقصد چې کوم ده هغه دا ده چې په انسان کې یو څو صلاحیتونه راسي، په هغه کې اویرنس راسي، هغه سره پرابلم سالوینګ سکلز راسي، هغه کې ډیسپلین راسي. تاسو به وګورئ خپله سوسایټي کې، خپله معاشره کې مونږ چې وګورو، چا چې تعلیم نه وي کړی هغه په زندګي کې ډیسپلین نه وي. هغه به یو ورځ ډېر اعلی ډېر زبردست کار وکړي او په بله ورځ به هغه هېڅ کار نه کوي. سکول، کالج، یونیورسټي صحیح د تعلیمي نظام سره اختلاف په خپل ژبه باندې هغه کې ډېر زیات کمیانې سته. ایجوکیشن چې کوم ده یو کنټینیوس امپروومنټ او انسان ته یو د سوچ سمجھ یو صلاحیتونو په هغه کې آګاهي راځي، هغه یو پرسنالټي ډیولپ کیږي، هغه کې کریټیکل تھینکینګ راځي، جدید چې کوم علوم دي هغه باره کې ووایي. او نن سبا وخت کې تاسو وګورئ چې دا څومره که هغه ساینس ده، ټیکنالوژي ده، که هغه هر څه دي، دا دومره ترقي چې سوې ده، دا ټوله د تعلیم بدولت باندې شوې ده. که هغه په میډیکل کې د هغه موږ خواوشا خپله زندګي کې وګورو، هغه ډاکټرز موږ وګورو. ساینس اینډ ټیکنالوژي موږ لپاره ډېرې زیاتې اسانتیاوې پیدا کړي دي. ها، یو څو هغې سره غلط خلکو د وجې نه یو څو مشکلات هم شته، هغه باندې به بیل ویډیوز جوړوو. خو فی الحال ایجوکیشن چې کوم ده د هغې فایدې زیاتې دي. دې باره کې دا خبره هم یو حقیقت ده چې اکثر خلک تعلیم هم کي، هغه باوجود هغه ښه جاب ښه روزګار نشي پیدا کولی. او دا یو ډېره غټه وجه ده زموږ په سوسایټي کې خلک تعلیم لوري ته ډېره توجه نه ورکوي. چې ایجوکیشن چا کړی، تعلیم چا کړی، زه په خپله سوسایټي کې خپل ارد ګرد چې خلک ګورمه، هغه څه نه څه بهتر دي د هغو خلکو نه چا چې ایجوکیشن نه دی کړی. که هغه انګلیش ویلي، که هغه ټیکنالوژي سره انټریکټ کولی، که عام زندگی کې پرابلمز یعنی مسئلې حل کول وي، سالو کول وي، که هغه اپبرینګ وي د ماشومانو په باره کې، سایکالوجي په باره کې وي، نو هر رقم ته چې کوم هم شیان دي هغه باره کې یو ایجوکیټډ نفر چې کوم ده، که هغه بزنس کوي، که هر څه کوي، د معاش نه بغیر علاوه هغه زندگی ته چې وګوري، هغه زندگی به ډېره زیاته بهتره وي د هغه انسان په نسبت چا چې تعلیم نه وي کړی. که هغه هر رقم تعلیم وي، که دنیاوي تعلیم وي، که دیني تعلیم وي، د هغه مقاصد څه دي؟ ډیسپلین راوستل دي تاسو زندگی کې، یو نظم و ضبط. سکول ته سړی ځي، کالج ته سړی ځي، هلته یو ټایم ټیبل وي د هغه فالو کوي، بیا حلال حرام وپېژني، د سوچ سمجھ صلاحیتونه وپېژني، دنیا وپېژني چې دنیا کې فی الحال څه روان دي، ساینس څه وایي، میث څه وایي. ایجوکیشن از ناٹ ایکول ټو جاب. جست جاب نه ده. هر رقم بیماریانو علاجونه راوتي دي. هغې نه علاوه که تاسو دا ټیکنالوژي ګورئ، کمپیوټرز، لیپټاپس، موږ موبایل ګیجټس او دا آرټیفیشل انټیلیجنس، ایچ اینډ ایوریثینګ، دا څومره هم چې دي دا ټول شیان د ایجوکیشن په بدولت حقیقت دې نه جوړ شوی ده. ایجوکیشن بد شی نه ده. کوم اسپیکټ تاسو را اخلئ او هغې ایجوکیشن نه تاسو څومره فایده اخلئ، هغه ډېر زیات په دې خبره انحصار لري. نو بهتر دا ده چې ایجوکیشن وکړو په رایټ ډایرکشن کې، او په دې باندې ځان پوه کړو چې د ما دا ایجوکیشن کوم چې زه حاصل کوم، که هره ډیګري کو، هغه یو کمپیوټر ساینس وي، سافټویر انجینرینګ وي، هغې خپل ایجوکیشن نه زیاته فایده اخیستل په هغه انډیویجوال باندې د هغه دپاره لږ ګایډنس پکاري. ګایډنس او دې شیانو په باره کې به زه اپ کمنګ ویډیوز کې ډېره تفصیلي ویډیوز جوړوم. انشاءالله تاسو لپاره به هغه ډېرې زیاتې کارآمد وي. نو وینو به تاسې د پښتو ډرامه بله ویډیو کې. دا ویډیو لازمي شیر کړئ او ما ته خپل فیډبیک ضرور راکړئ. هغه پورې السلام علیکم.